أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دی آیت مبارکه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عظیم اخلاق او د مرګرو د پاره آداب بیانېږي. مخکې آیت مبارکه کې د صحابو د ځینو کوتاهیانو نشاندهي وکړله چې هغه د امیر د حکم خلاف ورزي کول او د میدان جنگ نه وتلو. نو دې آیت مبارکه کې د هغه صحابو سره د نرمۍ کولو او د هغوی دپاره د بخشش غوښتلو او د هغوی سره د مشورې کولو حکم بیانېږي. فرمای فبما رحمت من الله، نو د وجې د رحمت د الله تعالی نه، دا د الله تعالی یو خاص رحمت دی. لنت لهم، چې ته نرم یې د دوی د پاره، اتا کې الله تعالی نرمی اچولې ده. ستا اخلاق ډیر عظیم اخلاق دي. دا ستا اخلاق چې کوم عظیم او نرم اخلاق دي، دا د دوی د پاره د الله تعالی یو لوی رحمت دی. ولو كنت فظا او کچریوی تا بد زبانه، سخ لهجه والا، غلیظ القلب او سخ زړه والا، لنفضوا من حولک، نو دوی به خواره شوي ستا نه چاپیره. یعنی که ستا ته بد زبانه وي او زړه ستا سخت وي، یعنی ستا نرم اخلاق نه وي، دا صحابه به تا ته نه را جمع کېدل، دوی به ستا نه خواره شوي. نو ستا اخلاق ډیر عظیم نرم اخلاق دي. د دې د وجې نه دوی ستا سره راجمع دي. او فرمایي چې صحابو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس نه زیات عزیز او خوږ بل څه عمل نه و. نو فرمایي فاعف عنهم، ته عفو وکړه دوی ته. دې کې د ملګرو آداب ذکر کړي چې کله ملګري د هغوی نه څه خطا وشي، ستا د آدابو خیال ونه ساتي، ستا د حکم نافرماني وکړي، نو ته دوی ته عفو وکړه، معافي ورته وکړه. واستغفر لهم، او د دوی دپاره بخښنه وغواړه د الله تعالی نه. یعنی کله چې دوی د الله تعالی په احکاماتو کې څه کوتاهي وکړي، نو د الله نه بخښنه غواړه د دوی دپاره. او که ستا په آدابو کې په حکم کې څه کوتاهي وکړي، نو دوی ته معافي کوه. وشاورهم فی الامر، او د دوی سره په کار کې مشوره کوه. یعنی صرف دا نه چې معافي کول او د دوی دپاره بخښنه غوښتل، بلکې
د دوی سره په هر کار کې مشوره کوه. اگر چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د مشورې ضرورت نه و، یو خو احکام شرعیه دي، په احکام شرعیه کې خود سره مشوره یې نه، پای کې خو صرف د وحی اتباع کولای کیږي. یو امور دنیوي د دنیا کارونه، نو پای کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د مشورې ضرورت و نه، لیکن دا دا چې د صحابو د زړه د خیال ساتلو د پاره او امت ته د تعلیم ورکولو د پاره چې د نبی علیہ السلام نه پس کچری نور اغا مشران راځي، امامان، خلفا او سیاسی لیډران، دوی له پکار چې دوی مشوره کوي، ځکه دوی د نبی علیہ السلام امر فراست نه لري. نو چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشوره کوله، نو بل بدل چې سوګي چې هغه د بغیر د مشورې نه په خپل رائے باندې کارونه کوي. نو فرمایي ته د دوی سره په کار کې مشوره کوه، یعنی په دنیوي کارونو کې. فیضا عزمت، نو کله چې ته د مشورې نه پس په یو کار باندې تا قصد وکړلو چې باید داسې کول پکار دي، فتوکل علی الله، نو بیا په الله باندې توکل کوه. عام طور باندې یو اهم کار چې پای کې مشوره پکاري، بیا چې کله خلق مشوره وکي، د مشورې نه پس په یو خبره باندې سړی هغه اطمینان راشي باید داسې کول غوره دي، بهتر دي، نو بیا هم شیطان په زړه کې وسوسې اچوي، چېرې داسې که ته وکړې نو که پلانې چل وشي او که پرس کې اډینګې چل وشي، او شل احتمالات پای کې شیطان پیدا کوي. نو فرمایي چې کله یو خبره تا ته ظاهري طور باندې درست ښکاره شوله، نو بس بیا باقی په الله تعالی باندې توکل کوه. داسې هیڅ یو کار نشته دی چې هغه د توکل نه بغیر وکړلی شي، او ضروری نه ده که تا ته یو کار یو مشوره داسې میلاو شو چې هغه 100% درست راتله، دا ضروری نه چې هغه د 100% درست وخیږي. او که په یو مشوره کې تا محسوس کوله چې په دې کې 50% کامیابی ده او 50% ناکامی ده، نو ضروری نه چې پای کې د ناکامی وي، او نه دا ضروری چې پای کې د کامیابی. نو په هر صورت کې به تا کله چې ستا ذهن او ستا سمجھ بوج یو خبره ومنله چې داسې کول غوره دي، بس بیا باقی په الله باندې توکل کوه، بیا مزید احتمالاتو ته نه کتل، ځکه چې که داسې احتمالاتو ته کتلی کېږي نو بیا به یو کار کول ګران او مشکل شي. نو فرمایي چې بیا توکل کوه په الله تعالی باندې. ان الله يحب المتوکلین، او الله تعالی توکل کوونکي خوښوي. او توکل دغه دی، توکل دا نه دی چې ته اسباب اختیار نه کوې او په الله توکل کې، دا درست نه ده. توکل دغه دی ته ټول اسباب مهیا کې او ته په هغې غور فکر وکې، دای په باره کې مشوره وکې، بیا کم طرف ته ستا د زړه رجحان پیدا شو، نو بس په هغې کې په الله باندې توکل کول دا حکم دی. فرمای ان ینصرکم الله، که چېرې الله تعالی ستاسو مدد کوي، فلا غالب لکم، نو بیا هیڅوک په تاسو غلبه نشي حاصلولی. او الله تعالی به ستاسو مدد کله کوي؟ کله چې تاسو
ظاهری اسباب د خپل وس مطابق هغه را جمع کړي. نو ظاهری اسباب د وس د مطابق را جمع کول دا ضروری دي. نو که تاسو هغه ظاهری اسباب را جمع کړي دي، مشوره تاسو کړې ده او الله تعالی تاسو د مدد اراده وکړله، بیا څوک په تاسو غلبه نشي حاصلولی. و ان یخذلکم، او که الله تعالی تاسو رسوا کوي، تاسو له شکست درکوي، فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، بیا څوک دی چې ستاسو مدد به وکړي د الله نه پس؟ بیا خو څوک ستاسو مدد کولی نشي. نو که تاسو د شریعت د اصول خیال ونه ساتلو، د الله تعالی د احکاماتو پروا مو ونه کړله او صرف مو په اسبابو باندې اعتماد وکړلو او صرف یو اسباب را جمع کړل، نو که ستاسو د مدد الله تعالی اراده ونه کړله، نو بیا ستاسو څوک مددگار شته دی نه. لکه په غزوه بدر کې چې ظاهری اسباب د نش برابرو او دشمن مکمل د اسبابو نه ډکو، د الله تعالی مدد وو، الله تعالی صحابو ته فتح ورکړله. او په یو غزا کې چې فتح مکی نه پس شوې وه، نو پای کې مسلمانانو تعداد ډیر سیوا و. مسلمانان د کافرانو نه په تعداد کې هم زیات و، په اسلحه کې هم ښه و. نو په دغه ورځ باندې د مؤمنانو دا خیال و چې یاره موږ په ډیر کم تعداد کې هغه ډیر غټ غټ لښکرې وهلي دي، نن خو موږ په تعداد کې ښه سیوا یو، نن خو زمونږ څوک نقصان نشي کولی. نو په خپل تعداد باندې صحابه ګمنډ وکړلو، نو هغې کې ابتدا کې صحابو ته ډېر سخت نقصان ورسید. نو فرمایي چې فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، نو بیا د الله نه علاوه بل څوک دی چې ستاسو مدد وکړي. وعلى الله فلیتوکل المؤمنون، او الله تعالی دی مؤمنان توکل کوي. یعنی مؤمنان چې دي د دوی سره دا خایږي چې په الله باندې توکل وکړي، د دین علاوه د دوی سره بل څه هغه وسیله شته دی نه، او د دینه بل چوته ذریعه او سبب نشته دی. فبما رحمت من الله، نو د وجې د رحمت د الله تعالی نه، لنت لهم، نرم شویته د دوی دپاره، ولو کنته کچری ویته فظا بد زبانه، غلیظ القلب سخت زړه والا، لن فضو نو خامخا خواره شوی به دوی، من حولک چاپیرستانه، فاعف عنهم نو معافي کوه دوی ته، واستغفر لهم او بخنه غواړه د دوی دپاره، وشاورهم فی الامر او مشوره کوه د دوی سره په کار کې، فاذا عزمت نو هر کله چې ته قصد وکې، فتوکل نو توکل کوه علی الله په الله تعالی باندې، ان الله یحب المتوکلین، یقینا الله تعالی خوښوي توکل کوونکي. ان ینصرکم کچری مدد کوي ستاسو الله او الله تعالی، فلا غالب لکم نو نشته دی څوک غلبه حاصلوونکی په تاسو باندې، و ان یخذلکم او کچری هغه رسوا کوي تاسو، فمن ذا الذی نو څوک دی هغه ذات، ینصرکم من بعدی چې مدد وکړي ستاسو وروسته د الله تعالی نه، وعلى الله فلیتوکل المؤمنون، او په الله دې توکل کوي ایمان راوړونکي. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي.
د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي. بیمارانو لپاره په اخلاص سره دعا وغواړئ. پروردګاره څومره بیماران دي دې محله کې هسپتالونو کې، پروردګاره ټول ته شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کړي. څه ماشومان بیماران دي دعا د پاره درخواست کړی دی، دعا وکړئ پروردګاره ته ورته شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.